نو دا وی عائشہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کر اخبری بستری تراغے نفث فی کفیه نو بدوانو لاسونو کی بے آخرانی دری سورتون چوب کرل يقول هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا. قل هو الله أحد سورة إخلاص، معوذتين سورة الفلق أو سورة الناس. دا دري سورتون بيوي أو بسكي بيشوفكو فلا سكي. نفث ستوي جسر معمولي تشوفوكي دخلين هواوزي كلنا كلو سر معمولي كلو نوال الارشي نديتو إليكي دي مطلب دي نفث في كفه. دا بيوي بيا بريدبانو لاسونو كي ديسي نبيا بيسي چلوكو ثم يمسح بهما وجهه نبيا بي پخپل مخ مبارك باندراخ كوت وما بلغت يداه من جسده او دا بدن کم یسیت بچی لاس مبارک رسیدل نو پاگے بیراخ کود یعنی کم زیت جب لاس رسیدو و بیرسو او پاگے بیلاسو والدہ دوان دا داگا طریقہ یہ رویت کرزی دری پیرے بیدا کار کو فحفاظت کی شو سڑے لگو تو قل واللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا قیمتی اوچت صورتونه ہوئے بے پلاس کی چوف کے بے پا مخ و پٹول بدن رکھا کی چل اللہ پہ حفاظت کی شو. قالت عائشہ رضی اللہ عنہ فلما اشتکا او چکلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری یا در دیر شو کان یأمرنی ان افعل ذلك به نمات بے حکمکو چیز دا سی حکم پاگا زدی سی حکم پاگا دی سمتر دے چرا صورتون ہوئم او پخپل لاس کی چوب کم او بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی راکا کا دا اوز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کار دی کم چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابتی کیا نا ناغب دا شیطان تال طاقت ندر کی داگی دا کول کچھ کم کار نہیں ثابت آگا برا تڑیر خیستا کیو باگی بوری بنکھاتے لیکن اما دیر پختانی ادری دا منزن بعد چکینی پتہ ہی مسنون اسکار ہوئی کنیسے کی زمان اکثر خلق مسنون اسکار نوئی نو تو یاد دی نتی خبر دی داگی بزی اگوی دو کار رکھے یا ڈائریک سنتو تو دری گی او یاد اگر رواجی دعا ہواری نو کچرت دے اسکار ہوئی نبیا بسی چلو کی آگا بطول پہ دے داسی پھر بدن یہ راکا ہے دا غاڑا بکولا گدن با چوف چوف ولی وی دا دم امشو اور ہمیشہ دا کلنا کلے اسلے دیسی وکلا کہ ورزی وکلو جیسا خبر ہے خود روز آنا اسکار صرف دزان دمولو دا پارا ہے دا بس خلق چرا اللہ دا بندگی کی اولنے سوچی بکی دنیاوی فائدہ ہی ورطب اولنے سوچ دا اللہ رضا ساتے ورسرکی دنیاوی فائدہ در کر یوڑے رکھا دا لیکن باز دا مطلب دے چیز دیندار شم نوزب مالدار کیے گا وہ زمان کار لگے زن میاشی مثال کے اوی 3000 روپے گٹم نو چیز دیندار شم نوزب 1500 گٹم پا دینیت بنی دینداری پی او زچی دا اذکار ویم بس دی کی دا قیو سوکتی چی اللہ ما وہ ساتی دا شرنا سید دا انسان پا دینیت ویلیشی خود طول اولینی نیت بستا سی دا اللہ رضا لٹا چی اللہ زمان رازیش نو دا منزن با دا اذکار منگ دا اللہ بندگی کو ہمیشہ بیتا پا دینیت ویجی مزان دما چے او زان دمے او تے پیزان مدموا دا دیسی اذکار دی چی ردی دلا سے دی اللہ بغیر دم نبا حفاظت کی ساتھی تی چی منظر آباد دا اذکار ہوئے کہ ہر منظر آباد او سحر و ماخام اللہ دی حفاظت کی کبزانی چوف کے او کنی چوف کے خدا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ندی نقل او نه د صحابه کرامو نه دین د مشران نه چې دا وی طریقه داو چې د فرض منځنه بعد چې اسکار یا دعاګانې وغوښتي نو بیا به بدن باندې لاس راکاو دا طریقه دا وی نو وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم او ټول خیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار کې
وكل خير في اتباع من سلف، او طول خیر په تابعداري د دین د مشرانو کې دی کنه، او هغوی دا کار نه دی کړی. ما ورته چې بیا ولې مخکې کېږو؟ خو اوس زما د بیان دا ټوټه څوک راولي ورته پوهېږي نن سبا خو هر سړی مفتي دی. پخوا به چې چا بیان کوو او لایو راشي هغې دپاره به د ټي وي یو چینل او بعض چینلې وي محدود، او د هغوی سره به خبره کېده. هغوی به هر مولا نه راوستو چې څوک به د هغوی د طبیعت برابر راتلو. اوس پکې چینل مینل اجازه ته ضرورت نشته، کمره کې کښېنه او بیان شروع کړه. هله پاسه ورته بره ولیکې چې فضیلت الشیخ علامه او مفتي صاحب او پلانې. نو زموږ پښتانه خو دغه باندې نه، دوی خو ټانګه کې مخکې کښېني. دوی خو دا ګوري چې بیان روان دا سبحان الله سخت وګوره څه وخت پورې خبره وکړه. ښه دې سړي کوم ځای کې سبق ده پته شتي؟ نه. د ده سره علم شتي ده پته شتي؟ نه. د ده اصل نسل ده ته معلوم دی؟ نه. دې څه بیاني ته پته شتي؟ نه. مخکې چې د ده بیان اورېدلی؟ نه. نو چې یو سړي ته خبر دومره هم نه چې د سره علم شتي و که نه ته پورې ونښتی. اوس زما دا ټوټه چا راواخېسته د بیان چې دا طریقه صحیح نه ده، دا په دې بدن باندې لاس راښکو د فرض مانځه د اذکارو نه بعد همیشواله به دې کول صحیح ده. اوله وګوره دا څنګه؟ او یو سړی که په ځان لاس راکاږي او الله ورته فایده ورسوي، نو ای مولانا صاحب ته ولې په هغه باندې ردونه کوې؟ نو د عوامو وګوره خبره د ده صحیح ده که نه ده؟ وایي که چېرته چا ته خیر ورسي نو ته یې ولې منع کوې؟ او دې خبر په دې نه دی چې خیر په بدعت کې نه وي، خیر د پیغمبر په تابعداري کې. او داسې چې یو نر زوی ورته مخامخ ناستي هغه ورته ووایي چې په ګډوډو خو ته په سر یې، هغه ته هغه لار ښیي چې هغه د رسول لار ده، او خیر ټول د پیغمبر په لار کې او صحابه کرامو په لار کې. پوه شوې په دې مسله وکړه؟ ښه لکه اوس ما دا ووایي چې دا طریقه نشته په شریعت کې چې دا ختمونه چې زموږ په دې ملکونو کې کېږي سپارې په خلکو تقسیم شي او مولیان او قاریان یې را جمع کړي. ته به ورته ووایي چې ګوره دا د پیغمبر نه دي ثابت، دا صحابه کرامو نه دي ثابت، دا د څلور امامانو نه هم نه دي ثابت. دی به څه وایي؟ داسې د عوامو دغه زړه سره دغه زړه ول راوچتوي، وایي چې یو کور کې 15 کسان را جمع شي او قرآن وایي، دا د دینه ښه نه دی چې دلته سندرې لګېدلي. خبره کوم ځای ته بوتله ګوره. یو کور کې 15 کسان را جمع شي په شریکه قرآن ختم کړي، دا د دینه ښه نه دی چې کور کې سندرې لګېدلي. دا ورته ګوره خبره کوم ځای ته مې وړه. هغه اورېدونکي هغه څومره ښکلې خبره وکړه چې یو کور کې 15 کسان دا چې قرآن ختموي. ما تا ته دا نه دي ویلي چې ته قرآن مه ختموه او ته سندرې واوره. دا خبره خو چا کړې نه ده. خو تا ته موږ دا وایو چې د بل د طرف نه داسې قرآن ختمول دا په شریعت کې نشته. شته قرآن ختمول راواله ځان له وایه که نه، موږ دا نه وایو چې ځان له قرآن وایه. چېرته موږ ویلي که نه ویلي؟ په مکه یې وایو ځان له وایه که نه. خو چې ته قاریانو له ټیکه ورکړې لکه څنګه چې هغه سی په پوسټر کې ورکړي دي چې هر څه په منګه او ته بېغمه، دا په شریعت کې نشته. دا شارټ کټ لارې دي او زموږ د خلکو دغه لارې ښودي. لکه پوره قرآن به وایي او ختموي به مولوي صاحب ته جیب کې 2000 روپۍ کېږي او اوله کار ټول ختم کړي. نو بیا بعض قاریانو د دې ټیکې اخېستې، ټیکهداران دي. موږ ته که صحیح ثقه کسانو، بلکې بعضو قاریانو چې پخوا دا کار یې کوو هغوی راته ویلي چې زموږ ټیکهداري به وه. نو د علاقې یو مشر ملا دی او قاري دی، د هغه سره کشران دي. خبره د مشر سره کېږي، مثال کې 15,000 روپۍ باندې ختم به کوي. نو دې 15,000 کې 3,000 د جیب ته لاړې، 2,000 په دغه کشرانو قاریانو باندې تقسیم شي. نو دا ماته یو ملګري په خپله خبره کړې وه چې موږ ته به مدرسه کې چې زموږ کوم مشر استاد و موږ یې واړه وو، موږ به یې ختمونه ولېږلو. نو داسې به راته ووایي د ځان نه راپسې د مخلص بچي جوړ نه کړي، ټول به نه وایو خاصې کار ختموي او راځي. ښه نو هغه بل یار خو بهر ګرځي سپینو جامو کې، عجیب زموږ په والد صاحب پسې ختم روان دی.
او زمونږ په والده پسې او دی خبر هم دی چې را ختم د څه دی او څه نه دی او څه وي او که نه خو چې دی راښکاره شي هغوی زر ان الذین قالوا ربنا الله دې سره خبر هم نه دوی څه په 50,000 روپو کې کار وشو دا حقایق دي خو زه تا ته دا وایم چې نه ته به یې پخپله وې ستا بچي به قرآن وایي ستا ښځه به یې وایي ستا مور پلار به یې وایي او مړه ستا هم څه کار نه شي تا قصه دومره اوږده کړه چې پخپله به یې وایي موږ سره دا ټیم کوم ځای پخپله موږ پخپله په دنیا کې مصروف هسې خبره مې کوله چې دا مولیان به چې په غلطه دوی به روغه خبره راولي او سمه به یې داسې تاو کړي چې د عوامو هغه ذهن به ټول ګډوډ کړي لکه وګوره وایي 15 کسان تلاوت کوي دا د سندرو نښه نه ده نو خبره روانه څه ده او ته لاړې چېرته بیا هغه عوام هم هغه دي چې ځان یې ړوند کون کړی د صم بکم عمي چې مولوي صاحب شوی د دوی په ایمان دی یو پکې دا نه راپاسې ورته وایي چې مولوي صاحب مسله خو هغه داسې نه ده بیان کړې څنګه چې ته وایې هغه وایي چې په دې طریقه دلیل نشته نو که دلیل پې ته به موږ ته ووایه اخو دا وایي چې قرآن په خپله ووایې که نه د دې جواب دا نه دی دی جواب دوی به دا خبره راولي او تاو را تاو به یې کړي